السلام علیکم قدرمنو ملګرو د نن ورځې په دې ویډیو کې د یو داسې ښځې په باره کې چې د خاوند د بې پرواهۍ د وجې ډاکټر سره غلط کار وکړو معلومات در سره شریکوم. که تاسو غواړئ چې د دې واقعې په مکمل تفصیل باندې پوه شئ او د ښځې خبرې واورئ نو دا ویډیو تر اخره را سره وګورئ چې تاسو د دغه ښځې خبرې په خپله واورئ چې دا واقعه ورسره څنګه راپېښه شوه. خو یوه خبره ضروري ګڼم چې د دې ویډیو نه مو مقصد د ډاکټرانو توهین نه دی بلکې ښه او خراب خلک هر ځای کې پیدا کیږي. ډېر ښه ډاکټران هم شته. دا واقعه د پاکستان په کراچۍ ښار کې شوې ده. دغه ښځه خپله قصه کوي چې زما خاوند به په ښار کې ډېر لوی کاروبار کولو، هغه به سحر تلو او ماښام به خپل کور ته راتلو. هغه وایي چې زمونږ کور ډېر د خوشحالۍ ډکو، هر څه مو درلودل، خو یوه کمی چې زمونږ په کور کې لیدل کېده هغه دا وه چې خاوند مې کار کې دومره ځان مصروف کړی و چې ماته او بچو ته به یې ډېر کم وخت راکولو، یعنې هغه به اکثر ډېر ناوخته کور ته راتلو. دا ښځه وایي چې زما عمر 40 کاله و او زما ټول بچي په اپریشن شوي وو، نو ځکه به زما وجود او ملا کې هر وخت درد هم و. یوه ورځ د ماښام وخت و، زما په وجود او ملا سخت درد راغی. زه د درد له وجې ډېره بدحاله وم، خو ما سره هیڅ آپشن نه و. زه یوازې هسپتال ته نشم تللی ځکه چې یو خو ماښام و او بل ما سره څوک نارینه هم نه و چې هسپتال ته را سره لاړ شي. خو زه بیخي بدحاله شوم او نور مې د درد توان او زور نه لرلو چې اخر مې رکشه وکړله او هسپتال ته مې ځان ورسو چې هلته مې ایمرجنسي کې د ډاکټر نمبر راواخیستو او ډاکټر ته مې د چیک اپ لپاره ځان وښودلو. کله چې زه د ډاکټر کمرې ته ننوتم نو دغه وخت کې یو مریض هم نه و او ډاکټر هم یوازې و. ډاکټر ته ما خپله مسله بیان کړه، خو د هغه په سر باندې د هوس نشه سوره شوې وه. ما ته یې وویل چې زه ستا د ملا چیک اپ کوم. کله چې ما خپله شا ور واړوله نو هغه په ما باندې لاس وهل شروع کړل چې په دې سره هغه وویل چې تا ته باید د درد یو ستن ووهل شي. نو هغه ما ته ستن ووهله چې بیا زه په ځان پوهېدم نو زه نشه شوې وم. د هغې نه پس را سره ډاکټر هغه څه کړي وو چې ما یې تصور هم نشو کولی، یعنې غلط کار. او زه چې په هوش کې راغلم نو خاوند او د کورنۍ نور خلک مې هسپتال ته راغلي وو. زما د زړه نه یو الله خبر و او زه پوه شوم چې ما سره څه شوي دي، خو ما غږ نشو کولی. او په دې کې لوی قصور زما د خاوند هم و چې هغه موږ ته هیڅکله هم وخت نه راکولو. او بیا داسې ظالمان ډاکټران چې پردو عزتونو سره لوبې کوي نو الله پاک دې ورسره خپله پوه شي او که د هدایت لایق نه نو الله تعالی دې غرق کړي. اگر چې موږ مخکې هم ویلي چې ټول ډاکټران یو شان نه دي، خو بس ځینې پکې داسې پیدا کېږي چې د هغوی همدا بې عزته کارونه کول پیشه وي. الله پاک دې د هر مؤمن مسلمان حیا، عزت او پردې وساتي. قدرمنو، دا رښتینې واقعه چې په کراچۍ کې شوې ده تر همدې ځایه وه. ډېره مننه کوم چې ویډیو مو را سره تر اخره وکتله. ویډیو در سره لایک کړئ، خان کلیک چینل در سره هم سبسکرایب کړئ چې په آینده کې زموږ هره نوې راتلونکې ویډیو تاسو ته په اسانۍ در ورسیږي.